بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، نن در سره په انارو باندې خبرې کومه. نن سبا د انار موسم دی، ډېر ښکلي انار چې کوم دی نو راغلي دي. د الله تعالی دا غټ نعمت دی. انار زما ډېر زیات خوښ دی او یقینا چې په تاسو کې به د هر چا انار خوښي او داسې یو انسان به پیدا نه کړي چې د هغه به انار نه وي خوښ. د انار هر څه چې کوم دی نو هغه فایده مند دي. د دې بوټی، د دې چلکې، د دې پاڼې، د دې هر څه د ایون په دې انار کې چې دا کم دغه دی داسې دا پرده دننه دغه هم چې کم دی نو ډېره زیاته قیمتي ده، ډېر زیات فواید لري، طبي فواید دي. د دې انار ته جنتي میوه ویلی شوې ده او د دې ذکر په قرآن کې شوی دی او په قرآن کې یو ځل نه 3 ځله د دې ذکر راغلی دی. په سوره رحمان کې راغلی دی چې فیها فاکهة و نخل و رومان. وی په دې جنت کې به سی، په دې کې به میوې، په دې کې به کجوري او په دې کې به اناري. نو د دې نفس بیا دا دي چې په بأی آلاء ربکما تکذبان، تاسو به د خپل رب کم نعمتونه دروغجن ګڼئ، د کم نعمتونو چې کم دی ناشکري به تاسو کوئ. لکه تاسو له ناشکري نه ده پکار چې د دې باوجود تاسو د الله تعالی د نعمتونو ناشکري وکړئ. بل دا خبره ده چې انار کله خوړل پکار دي. د دې د خوړلو چې کم دی نو خپل خاص ټایم دی، لکه دا که په نهره باندې وخوړلی شي نو ډېره زیاته فایده ورکوي. که سحر وختي په نهره باندې د انارو په جوس کې شات میلاو شي نو هغه چې کم دی نو ډېره زیاته فایده ورکوي او د انسان وجود چې کم دی نو دا بوډافه منع کوي او ډېر زر چې کم دی نو انسان ته بوډاپه نه راځي. بله خبره دا ده چې د حامله ښځو دپاره چې کم دی نو چونکې دا ډېر زیات ریچ فوډ دی، په دې کې مختلف قسمه څیزونه شته، لکه مثلا په دې کې آیرن دی، په دې کې کیلشیم دی، په دې کې نور ډېر زیات خوراک دی، ډېر نیوټریشیس فوډ دی. د دې وجه نه دې ته سوپر فوډ هم ویلی کېږي. او بل د ډایټینګ والا دپاره هم چې کم دی نو دا ډېر مفید دی چې که فرض که ډایټ والا خلک دا خوري نو په دې کې یو خو هغه چکناهټ هم نه وي او بل به انسان ته مطلب لوږه هم به نه لګي. بل دا چې کم دی نو د دې استعمال په نهره باندې چربي ختموي، موټاپه ختموي او دغه موټاپه ستاسو په علم کې دا چې د اوبیسټي از دی مدر آف آل ډیزیزز، دا د بیمارو مور ده. نو که تاسو د دې موټاپې نه ځان خلاصول غواړئ نو لکه د انارو استعمال چې کم دی نو دا به ډېر زیات. یونان کې به دا چې کم دی نو د نسلي زرخیزه یو علامت ګڼلی کېدو. نو اوس هم چې کم دی نو خلک د دې ډېر زیات طبي فایدې بیانوي او لکه د دې استعمال چې کم دی نو زیاده سے زیاده پکار دی چونکې دا د الله تعالی نعمت دی او د الله تعالی د نعمت چې کم دی نو هغه شکریه دا ده چې یاره دا استعمالول پکار دي د خپل روحاني او د خپل طبي فایدې دپاره. نو زه که په دې باندې هر څومره خبرې چې کم دی نو په دې باندې کېږي، خو بل وایي د انارو چې کم دی نو 3 قسمونه دي. یو چې کم دی نو شیرین دی، انار شیرین. بل چې کم دی نو انار ترش دی او بل چې کم دی کنه نو هغه منجوش دی. منجوش مطلب دا چې هم د تریواله او د خوږواله چې کم دی نو دا مکسی. بل په خالی په نهره باندې چې کم دی نو د دې استعمال ښه دی. د خوراک نه پس 2 غنټې چې کم دی نو د دې استعمال مطلب دا دی ښه نه دی، لکه مطلب د صحت دپاره د دې کې چې کومه غذایت دی انسان ته چې کم دی نو هغه فایدې بیا نه میلاویږي. او بله اهم خبره، د ټولو نه اهم خبره دا ده چې یاره دا به دغه څنګه دا به مطلب دا دی چې کولاوی څنګه، دا ډېره زیاته اهم خبره ده. موږ چې کم دی نو په دې کې ډېر زیات غفلت کوو، لکه ډېر زیات لکه مطلب دا دی چې داسې په بلنډ طریقه باندې د دې دغه کوو. نو زه کوشش کوم چې تاسو په وړاندې باندې چې کم دی دا کولا وکړم او مطلب داسې کټ په ولګوئ، ډېر زیات ډیپ کټ په نه لګوئ، سرفیس کټ په ولګوئ داسې. او مطلب دا دی چې یاره بیا داسې بیا چې کم دی نو د دې به داسې چې یاره مطلب دا دی چې هغه شانتې په قلاره کټ کوي چې مطلب او ډیپ کټ په نه لګوئ چې په دې کې بیا مسلې نه راځي. بیا دلته اصل کې دا سیس چې کم دی نو د دې
دغه دی دا به لکه مطلب دا دی چې داسې په دغه طریقه په خپله باندې دا جوړ دی قدرت جوړ کړی دی په دې کې نیچرل بلجز دي او مطلب دا دی چې په خپله باندې وایي چې په دې ځای کې ما باندې کټو لګوه نو لکه مطلب تاسو اوس دې ته ګورئ لکه دا چې کم دی که نه داسې دا به داسې او دا هم داسې ډیپ نه داسې مطلب دا دی چې ډېر هلکه غونته کې لکه بس دا دی بل کټ نیچرل بلج پکې دی مطلب دا ده چې دا پرې چې کم دي نو د دې قدرت داسې کړي دي چې دا مطلب بل چې کم دی نو دې ځای کې اوس موجوده وخت کې ورېږه چې دا شی ته لږ لرې کړو دا دی بل دا دی ښه ښکاره مطلب دا دی چې یاره تاسو بل دا دی بل مونږ سره دا دی بل دا دی ښه جي نو اوس مطلب دا چې کوم دی نو ښه په اسانه باندې مطلب داسې کېږي او ماشاءالله چې کوم دی نو ډېر مزدار او ډېر ښکلی او دا دانې واقعي چې د سور حقیق په شانتي دي یا د یاقوت په شانتي دي او دا د الله تعالی چې کوم دی نو ډېر زیات یو د شاهکار دی د هغه د قدرت او د هغه د تخلیق نو بس انار انجوای کوي هغه وی کلو وشربو او بیا پکې دا وایي چې ولا تسرفو نو خیر لکه مطلب دا دی چې موډریشن چې کم دی هغه په هر څه کې ښه دی د بیسټ وی از د موډریټ وی نور چې کم دی نو دا زیاده سے زیاده د روزمره بنیاد باندې چې کم دی نو دا استعمالول پکار دي د نبوي دور کې چې کم دی که نه نو دا د خلکو د انار استعمال چې کم دی د خلکو معمول جوړ شوی او خلکو به چې کم دی نو دا د معمول په طور خوړو لکه مطلب د هغوی داسې کور بنو چې په هغې کې به انار نه نو انجوای کوي او د الله تعالی د نعمتونو ورسره شکریا هم ادا کوي ډېر شیرین دی ډېر خوږ دی ډېر مزدار او څنګه چې دا رنګ مزدار دی ذوق جمالیات ته تسکین رسوي نو دغه شانتې چې کم دی نو دی دا ټیسټ ډېر مزدار دی د کابل انار ډېر زیات مشهور دی او دا قندهاري انار دی